بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې د سږو ناجوړه وي یا یې سالنډي کېږي، د دې دپاره یو رقم اکسیجن کارول کېږي. دغه اکسیجن کارول دا روژې ته تاوان رسوي او که یا؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې صفا سوتره اکسیجن دا که د انسان باطن ته ولاړ سي روژې ته تاوان نه رسي، ځکه اکسیجن خو عبارت فقط د دې ساده او ازادې هوا څخه دی. دغه ازاده هوا که د انسان وجود ته ولاړ سي تاوان نه رسي، خو کم اکسیجن چې ته یادوې چې د سالنډۍ دپاره دی یا د سږو د ناروغۍ دپاره دی، د دغه اکسیجن تحقیق داسې سوی دی چې په دې باندې ځینې د دوا ذراتې ګډې دي، د هغه دوا ذراتې او دغه اکسیجن چې دواړه سره ګډ سي، هلته هغه د سږي چې کم تکلیف دی هغه لرې کوي او سا ایله کوي. نو لحاظه دوا یا هر هغه شی چې د داخل څخه خارج ته در ستونې ولاړ سي روژه ماتي. نو هر چا که چیرې د سږو اکسیجن استعمال کړي روژه یې ماته ده. البته که یې چیرې بدون اکسیجنه نه سوی نیولی، دا سړي ته اجازه ده روژه دې وخوري، بیا چې هر کله الله عز وجل ورته صحت ورکړي بیا دې د روژې قضا راوړي. دا د اکسیجن مسله فتاوا د دارالافتاء دارالعلوم دیوبند هندوستان کتاب الصوم او فتوا نمبر 6540 کې را نقل کړی دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.